یو ادبي شوخي انساني بغاوت او اخلاقي جرأت کول غواړم. هیله لرم چې په ټولو انساني اصولو سره مې وبخئ. مجبور یم د هر چا قدر عزت کوم، احترام یې کوم، لیکن څو خبرې کول غواړم چې هغه داسې دي. کله چې واک ته ورسېږم دغه ټول مشران چې په داخلي جنګونو کې دوی ښکېل وو، زموږ عام خلک یې راووژل، زموږ ملي شتمنۍ لوټ کړې، زموږ خلک یې خفا کړل، مجبور شول چې په مواد مخدر باندې روږدي شي. هغوی ته په بهر کې یو کنفرانس جوړوم. امارات څو ډېرې لویې تیارۍ لري، دو منزله د 15,000 کسان ټول ورخېږوم. تکړه به احساسه پیلوټان پیدا کوم، زه خپله هم پکې کینم او یو د تورې اوبو سیند ته د 15,000 کسان ورغورځوم. والله که بیا په افغانستان کې نه ډز ووینې، نه بده خبره وګورې، نه څوک، 50,000 کسانو موږ محاصره کړي یو. 50,000 کسان، دغه 15 میلیونه کسان چې دی همدا مو وژني، بېسواده کوي مو، له وطن نه یې وتښتولو. نوري صاحب، زموږ خویندو میندو ته یې بېعزتۍ راورسولې. ټول بهرنیان ملامت دي، هر ځای کې بهرنی ملامت دی. زما غرور، زما هغه تاریخ، زما هغه شمله، زما پښتونواله، زما افغانیت چیرې لاړو چې زه د پردي منم او د خپل وطن دې ورانوم؟ هغه په زرګونو تیارې دې چه شوې، په زرګونو ټانکونه دې چه شول. ستا پوخ سړک څوک ورانوي؟ ستا دیوال څوک ورانوي؟ قرآن شریف څوک ورانوي؟ جومات څوک ورانوي؟ عام خلک څوک ورانوي؟ دا 15,000 کسان دي. مجبور وم چې یو انساني بغاوت وکم او اخلاقي جرأت وکم.